ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم. غزل واورئ. ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم. زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم. ډېر ښه دی یار. ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم. زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم. او د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه. زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی. دا بیا ووایه یار. د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه. زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم. ژوند به کوو خاندو به نه په قسمتونو پورې. ژوند به کوو خاندو به نه په قسمتونو پورې. څوک رسېدلي دي تر خپلو قدمونو پورې. ما نه د کور خلک په کور کې مالګه پټه ساتي. زه یې بیا مه ږمه په خپلو پرهرونو پورې. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نیازک خان یم او راسره په څنګ کې جاوید شاه درمان، انور خیال بنیرې او امیر بېقرار او ګران ملګری خوږژبې شاعر شانواز باقر دی. راغلی یو د کوهاټ سیمې ته. دلته زموږ ډېر زیات قدردان ملګري ژوند کوي او خواږه خواږه شعرونه لیکي. د ډېرو کلونو راسې مو دغه یو سوچ او فکر و چې د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې وګرځېدو، خو ولې نه د کوهاټ په لوري باندې هم لاړ شو. هلته د دغې ملګرو سره ناستي را جوړ کړو. د هغوی نه هم خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړو، بیا له فیسبوک له لارې، د یوټیوب له لارې له تاسو ملګرو سره شریک کړو. نو په دغې سوچ، په دغې فکر باندې زه د ملکڼ نه، درمان د سووی نه، انور خیال د بونیر نه او امیر بېقرار د پېښور بډبیرې نه را روان شو. کوهاټ ته راغلو. شانواز باقر ورور ترڅنګ یو، غواړو چې د هغه نه خواږه خواږه شعرونه واورو. نو راځئ چې په شریکه باندې د هغه ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه روان دی او بیا راته خواږه خواږه شعرونه هم ووایي. باقر صاحب سلامونه. وعلیکم سلام نیازک صاحب. ډېره زیاته مننه دی کوم چې په ډومبي ځل فکر کوم چې کوهاټ ته راغلی د یو شاعر نه څه خپل خیالاتو اظهار ریکارډ کوي او تر خلکو یې رسوي. دا زیار یقینا چې په سوشل میډیا چې کله دغه پویټري یعنې شاعري د پښتو چې ډېره زیاته وایرل شوه او عامو خلکو ته ورسېده، دې کې یقینا ستاسې لوی کردار دی او تاسو تل د معیار خیال ساتلی دی، د معیار کار مو کړی دی. خوشحال شوم ستاسو سره په دغه ناستې او جاوید شاه درمان او بېقرار داسې نور ملګري، هغوی ته هم هرکلی وایم. خدای مو راوله، خوشحال شوم. ډېره زیاته مننه. بس درمان دی خدای ژوندی لري. دا زمونږ د ډېرو ورځو نه دغه یو سوچ و، یو فکر و چې یاره لاړ شو، خو بس درمان به ما ته کاته چې یاره نیازک خانه چې کله په چوټی شي. نو بلکل زه هر وخت درته حاضر یم، خو ستا به راته صرف غږ وي او بس روان به یو. نو بس را روان شو او راغلو. که راته ووایي چې څو شعري ټولګې دې چاپ دی، که سرسري را سره دغه او خپل د ژوند په اړه را سره څو خبرو کې کار روزګار سکې، نو ډېر به خوشحاله شو. بیا به د شعرونو په لور راځو. لکه په نورو مرکو کې هم دغه پوښتنې شوي دي او ما ځواب کړي دي. زما کار خو لکه تاسو ته معلومات دی، آرټ کار کوم، لیکۍ کوم که نه، پینټر یم، آرټسټ. او زما کتابونه 3 کتابونه مې چاپ دي، په مارکیټ کې شته دی او 4م کتاب انشاءالله کار کې روان دی. نوم یې دی زه په خپل وجود کې تنګ یم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي. لکه نومونه دې هم عجیبه عجیبه دي که نه؟ پکار دی چې یو مثلا یو چا اولاد وشي، هغه ته باید نوم ښکلی انتخاب شي که نه. او دا کتاب سره موږ ډېره خواري کوو، د ژوند ډېره حصه دغه ادب ته ورکړې ده او باید د دې دپاره ښکلی نوم وټاکل شي چې هغه د دغه کتاب په اورېدلو په لیدلو هغه لوستونکي اورېدونکي پوه شي، تعجب وکړي او ویل ولي. دا خو ما درمان ته مو وویل چې درمانه 5م موسم کې ډېره زیاته ښه شاعري ده. ما ته ویل نیازک خانه تا هوا سترګو کې شګې نه دی لوستې. نو ما یاره مارکیټ کې رښتنوي ما سره وخت دیم دغه دا لکه د شاعر چې کله ابتدایي حالاتو نه راوځي نو د هغه د شعر هغه کیفیت، رنګ، انداز هغه یو څه جلا وي، مختلف وي. بیا چې داسې مطالعه وکړي، د ملګرو سره کینی، د شاعرانو ادیبانو سره نړیواله مطالعه وکړي، په هر څه پوه شي، د شعر په رموز، د شعر په کیفیاتو، په احساساتو، نو د هغه داخلي کار د شاعر په شعر کې خامخا وزن هم راځي، ښکلی کېږي هم، معیاري کېږي هم. نو د هوا سترګو کې شګې دا زما ولنۍ شعري ټولګه وه او خلکو ډېره بدرګه کړه، ډېره زیاته خوښه کړې. اوس هم فکر کوم مارکیټ کې ډېر کم موندلی کېږي. او 5م موسم
دا ستاسو خپل انتخاب دی تاسو تعریف کړی مننه دې کوم انشاءالله زما نوې شعري مجموعه به تاسو ډېره زیاته خوښه شي د خیره سره درمانه سره خیال دی باخر صاحب خو شعر ډېر ښه لیکي نو شعر بالکل ښه لیکي خو زه به ترې ځان له بیا یو پوښتنه وکړم چې د دوی زیاتر کوم رجحانات دي نو هغه د غزل طرف ته دي او کنه نظم او بیا د خوند نظم درکوي لیکل او کنه غزل دله درکوي دوی نه پس به بیا نور شعر ریکارډ کوو لکه شاعر چې دی پرفیکټ شاعر مکمل شاعر نو هغه به نظم هم لیکي هغه به غزل هم لیکي هغه به چاربیته هم لیکي هغه به هایکو هم لیکي هغه به په هر سمس کې کار کوي چې هغه د ادب یا د هغه فیلډ ونه څه تقاضا ده نو د غزل یو بیل دنیا ده بیل خوند رنګ دی او د نظم بیل دی او ستا خبره ټیک ده چې ته غزل لیکه زما خپل ځاني دا دغه دی زما چې باکر صرف غزل لیکي دا غزل باندې بس حد کوي نو زما د باکر غزل بیا ډېر زیات خوښ درمانه بالکل ستا د باکر غزل زمونږ هم خوښیږي او نظم هم که نه خو باقر صاحب ګوره خبره واضحه نه کړله چې یاره غزل مې خوښ ده که نظم زما خپله چې غزل خامخا ځکه زه د غزل لیکونکی یم غزل ډېر ښه لیکم ملګري وایي خیر ما ته خو دومره د خپل شعر اندازه نه کېږي نو نظم چې دی اکثر نظمونه چې ما لیکلي دي دا د وخت لکه د وخت تقاضې مې پکې پوره کړي دي د وخت په اساس که نه دا یو څه وخته پورې نو بیا هغه کېږي او غزل تلپاتې څیز دی په هغې کې شاعر انسان خپل دننه کوم کیفیات دي اندروني کومه دنیا ده دا څرګندولی شي باکره موږ به غزل نه شروع کړو موږ ته ډومبۍ غزل یو غزل دی نیازک صاحب چې ارشاد ستا له بدن نه مې راټول کړل په شیشه کې عطر نن مې د تیلو په ځای راوړل په ډیوه کې عطر هغه سړی دا ستا د زلفو خوشبویې پاگل که چې کوم سړي به غرڅول ستاسو کوڅه کې عطر ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېر ښه دی هغه سړی دا ستا د زلفو خوشبویې پاگل که چې کوم سړي به غرڅول ستاسو کوڅه کې عطر او دا ځل به هم زما دننه موسم نشي بدل دا ځل به هم زما دننه موسم نشي بدل دا ځل به هم خیر دی زه اوس کوم په پیاله کې عطر او دا شعر پکې درمان صاحب چې توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد باران وریږي راسسیږي په کوټه کې عطر ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ډېر ښه شعر دی توره تیاره د خاورو بوی زما سلګۍ او ستا یاد باران وریږي راسسیږي په کوټه کې عطر او په دې نوټونو نوشته انسان به هم راویښ شي که مې راتوی شول د خپل جیب په دریسه کې عطر او ګل چې را یاد کمه نو ته راته په خپله یاد شي یا ځکه ګل چې را یاد کما نو ته راته په خپله یاد شي چا ویل چې نشته د باکر په حافظه کې عطر ډېر ښه دی ډېر ښه دی یو بل غزل به درته ووایم د ژوند نه مې د مینې انتها راټولوله د ژوند نه مې د مینې انتها راټولوله په چاودو شونډو مې خندا راټولوله او څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وي څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وي د سترګو په کچکول کې مې دنیا راټولوله ډېر ښه دی یاره ډېر ښه څه حسن و څه ګرد و څه اوبه وي او څه ته وي د سترګو په کچکول کې مې دنیا راټولوله او هغه سړی د مینې په معنا نه پوهېدلو چې کوم سړي د هر یو لفظ معنا راټولوله ډېر ښه دی هغه سړی د مینې په معنا نه پوهېدلو چې کوم سړي د هر یو لفظ معنا راټولوله او یو څه شعرونه نور دي چې فکر کوم دا شعر ستا یو وخت کې ډېر خوښ شوی شاید اوس درته یاد شي چې ځواب را سره نشته او سوالونه کوي خلک ځواب را سره نشته او سوالونه کوي خلک ځواب را سره نشته او سوالونه کوي خلک زه ویښ یم زما سترګو کې خوبونه کوي خلک ډېر ښه دی او راځئ چې په تندیو نوشته کړو کلمه راځئ چې په تندیو نوشته کړو کلمه په مونږه د کافرو ګمانونه کوي خلک ډېر ښه دی
راځئ چې په تندیو نوشته کړو کلمه په مونږه د کافرو ګمانونه کوي خلک او د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي زمونږ په وینو اوښکو اودسونه کوي خلک ډېر ښه دی یار د خدای نه جنتونه په شهیدو سجدو غواړي زمونږ په وینو اوښکو اودسونه کوي خلک ډېر ښه دی یار درمان صاحب وایي چې ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم غزل واورئ ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم ډېر ښه دی یار ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم او د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی دا بیا ووایه یار د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم او په دې ټیک ټاک کې په دې لکه دا د پښتو شعر چې دی دا ډېر بدرنګه شو نو مونږ لکه زما په دغه غزل په دوران کې وایم د دغه ټولو ملګرو نه خواست کوم چې باید د نړیوال ادب چې کوم دی د اردو ژبه دا د انګریزي دا د فارسي د دوی هغه ادب وګوري دوی معیار ته ډېر کار کړی ځکه چې په هغې کې ایجوکیټډ خلک ډېر دي لوستونکي خلک ډېر دي تعلیم یافته خلک ډېر دي بې سواده نه دي زمونږ پښتانه لکه دا ډېر غټ د عیب خبره ده او ډېر عجیبه ونې خبره ده زمونږ پښتانه د دغه سوشل میډیا نه ډېر منفي کار واخیستو مثبت کار یې ونه واخیستو نو هغه خلکو نه هم زه خواست کوم هیله کوم چې ګورئ په دې پښتو ادب کې ډېر د کم د معیار شاعران لیکوالان دي دا روباسئ دا نړیوالو ته وښایي چې غزل څه ته وایي شعر څه ته وایي دغه ببولانو نه نور تېر شي بیا در د غزل سر نه وایم چې ستا د یادونو سره سم په زړه کې غم نه پرېږدم زه د مرغانو په دې ځاله کې لړم نه پرېږدم او د خپل وجود په سوري هم د میله نه کښېنمه زه په خپل ځان باندې احسان د بنیادم نه پرېږدم او ستا جدایي په خیال کې هم برداشت کولی نه شم شعر واورئ ستا جدایي په خیال کې هم برداشت کولی نه شم په خپلو سترګو کې لوګی د جهنم نه پرېږدم ډېر ښه دی ستا جدایي په خیال کې هم برداشت کولی نه شم په خپلو سترګو کې لوګی د جهنم نه پرېږدم ډېره زیاته مننه باقر صاحب ډېر خواږه شعرونه دې راته په دغې مازدیګر کې وي او ډېر زیات دې خوشحاله کړو الله دې تاسو خوشحاله کړي مننه کور ودان اباد اوسئ چې تاسو دومره تکلیف وکړو راغلی نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه خپرونه دغه ورکوټي شعرونه هم پکې ډېر ویل خبرې لګي او پر کوم چې زموږ ضروري خبرې هغه مو وکړي نو خدای دې وکړي چې دوی خوښه شي او تر خلکو ورسېږي ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو د شاهنواز باقر نه مو خواږه شعرونه واورېدل او زه به بیا یو وارې ذکر وکړم که د جاوید شاه درمان پیج او چینل دی یا نورخیال منیرې دی امیر بېقرار دی یا د وصال مازدیګر دی دغه خپرونې به هم د دغې نه مونږ بیا د ملګرو سره شریکو او د سر نه واخله تر د پایې پورې مونږ د شاهنواز باقر صاحب شعرونه هم شریک کړل او د هغوی نه مو هم شعرونه واورېدل په تلو کې د هغوی یو دوه شعره به در سره ووایم او په دغې به په مخه ښه واخلم احسانونه په ډیوې کولي ګیایو رڼاګانو ته سجدې کولي ګیایو په کوټه کې مارغان نه پرېږدو زیاتې دی له چینار نه دروازې کولي ګیایو چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېرشل ډېر خیال ساتي الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان